نبوي سیرت. په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. د کفارو سره د مسلمانانو ژوند تریخ او کفارو به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه معجزې غوښتې. همیشه به ورته ویل تا خو موږ ته هیڅ شی نه دی راښکاره کړی، لږ تر لږه تو خو یوه معجزه موږ ته راښکاره کړه چې د هغه په واسطه موږ ستا پر رسالت اقرار وکړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که سپوږمۍ دوه ځایه سوه تاسې ایمان راوړئ؟ که ستاسې په حضور د الله عز وجل په اراده او زما په اشاره سپوږمۍ دوه ځایه سوه تاسې د الله عز وجل او زما پر رسالت ایمان راوړئ؟ کفار ویل هو. نو د 15 په شپه چې سپوږمۍ پوره او کامله وي د دغه معجزې وعده سره وکړه. د 15 په شپه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مینا کې تشریف درلود او قریش هم د معجزې د لیدلو لپاره سره راټول شوي وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سپوږمۍ ته اشاره وکړه چې دوه ځایه سي او سپوږمۍ هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اشاره دوه ځایه سوه چې په عربي کې شق القمر ورته وایي. سپوږمۍ دوه ټوټې سوه، یوه حصه یې د غره و یوه طرف ته ولاړه او بله حصه یې د غره و بل طرف ته. د سپوږمۍ د دوو حصو په مابین کې غر راغلی. کفار ورته ګوري دا معجزه یې هم ولیده، بیا یې هم ایمان نه راوړي او ویل یې ته ساحر یې. منکره کفار تر دغه ذات څه شي غواړي، خو بیا هم حق ته سحر وایي. الله عز وجل د سورة القمر په اولنی آیاتو کې فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت را نږدې سو او سپوږمۍ دوه ځایه سوه. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. کدغه کفار د الهي قدرت یو دلیل وویني مخ ځینې واړوي او وایي چې دا پخوانی قوي سحر دی. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. او دوی حق درواغ بولي او د خپل خواهشاتو متابعت کوي او هر کار پر خپل وخت کېدونکی دی. یعنی د دوی عذاب هم پر خپل وخت ورته راتلونکی دی. د دوی هلاک چې الله عز وجل په خپل علم کې ورته ټاکلی دی شا او مخته نه کېږي، پر خپل وخت به ورته راسي. دغه شق القمر لو حادثه او نادره معجزه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل رسالت ورته ثابت کړي، مګر کفار بیا هم ایمان نه راوړي. د تاریخ ډېر علما لکه ابن کثیر او داسې نور وایي چې عربو به په دغه واقعه سره تاریخ شوی. موږ د مخه هم درته ویلي وه چې عربو جنترین نه درلوده او کم وخت چې به یوه لویه واقعه پیښه سوه په هغه سره به تاریخ شوی چې تر فلاني واقعې 2 کاله د مخه یا 2 کاله وروسته فلانی کار وسو. او د دغه لویو واقعو څخه کوم چې عربو تاریخ پښوی د فجار جنگونه وه، د فیل کال وو او دغه شق القمر وو. حتی په هندوستان کې هم دغه شق القمر ولیدل سو. ډیرو خلقو په ډیرو ځایونو کې دغه شق القمر ولیدي. کدا سحر وای یوازې به دغه خلقو لیدلای چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره موجود و، مګر دا لیدل عام او لو معجزه و. ډیرو خلقو ولیده. دلته یوه کوچنی تفسیره ته ضرورت شته. هغه دا چې غربیان دا خبره نه مني او وایي زموږ په تاریخ کې دغه شق القمر ذکر نشته. نو نه لري پېښ شوی. دغه انکار د پاره د دوی یوازنی دلیل دغه دی چې وایي موږ شق القمر نه دی لیدلی، مګر د شق القمر د نه پېښېدو د پاره دغه دلیل کافي نه دی، بلکې د شق القمر د اثبات د پاره ډېر دلیلونه شته. اولا شق القمر د شپې او په ډیرو غربي ملکو کې د مطالعو د اختلاف په سبب ورځ وه او په ځینو ملکو کې نیمه شپه وه او خلق بده وه او په ځینو ملکو کې اوریځ وه.
کچیر بیا په ځینو ملکو او ځایو کې اسمان شین هم وي او خلق هم د باندې ناست وي، دا ضروري نه ده چې هغو ټولو د اسمان و طرف ته کتل او سترګې د سپوږمۍ څخه و بل طرف ته نه اړولې. بل که اسمان شین هم وي او پر مځکه د سپوږمۍ رڼا هم وي، د سپوږمۍ په دوه ځای کېدو د هغې په رڼا کې کوم خاص فرق نه پیښیږي چې خلق دې ورته متوجه سي. او بل دغه دوه ځای کېده د یو څو ثانیو دپاره وه، ساعت او ډېر وخت یې په بر کې نه دی نیولی. موږ وینو چې ډېر ځله د سپوږمۍ تندره یا خسوف پیښیږي او تر ډېر وخت پورې دوام هم کوي، خو بیا هم په میلیونو انسانان نه په خبرېږي. په تېره بیا په هغه زمانه کې چې د نن غوندې رصدخانې او نور آلات هم نه و موجود، د خبر د نشرولو دپاره اخبار او رادیوګانې هم نه وې چې دا خبر نشر او ضایع کړي. په هر حال په غربي تاریخ کې د دې معجزې نه وجود د هغې د تکذیب او نه منلو دلیل نشي کېدلی. په شرقي تواریخو کې د دې معجزې ذکر شته. په هندوستان کې د مالیبار د مهاراجي د اسلام راوړلو سبب هم دغه د شق القمر واقعه سوه. لکه څرنګه چې مخکې مو وویل دا معجزه په قرآن کریم کې هم ذکر شوې ده. خیر، د بعثت د 11 کال د حج په موسم کې چې د 620 میلادي کال د جولای میاشت وه، اسلامي دعوت ډېر ښه تخم لاسته راوړي چې ډېر ژر دغه تخم په لویو درختو بدل سو، چې دغه درختو په خپله سایه کې مسلمانان د هغه ډیرو او اوږدو کلو د ظلم او طغیان د ګرمو لبو څخه وساتل. کم وخت چې اهل مکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکذیب کاوه او دوی صلی الله علیه و آله وسلم یې د الله عز وجل د لارې د دعوت څخه منع کاوه، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې حکمت عملی کاوه چې د شپې په تاریکیو کې به د حاجانو پر ډلو او خیمو ګرځېدی. دا د دې دپاره چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم او د دغه ډلو په مابین کې د مکې مکرمې د مشرکانو څخه څوک نه وي موجود. نو یوه شپه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې ملګری و راووتی، د زهل او شیبان ابن ثعلبه د قبیلې و خیمو ته ورغلی، د اسلام او توحید په باره کې خبرې ورته وکړې. وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د زهل د قبیلې د یوه سړي په مابین کې ډېر معقول او په زړه پورې سوال او جواب وسو. خو بیا هم دغه خلقو د اسلام د قبلولو څخه انکار وکړ او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مینا کې د عقبې سره تېرېدی. هلته د څو نفرو آواز واورېدی چې په خپل مابین کې خبرې سره کولې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغو نفرو ته ورغلی. دا خلق 6 نفره وه او د یثرب د ځوانانو څخه وه، ټوله د خزرج د قبیلې څخه وه. څوک وایي چې 12 نفره وه، خو 6 یې یقیني دي. ورونو دغه 6 نفره ډېر مهم دي. دغه نفر د اسلام هغه صالح تخم دی او د دغه نفرو نمونه داسې دي: اسعد ابن زراره چې د بني نجار څخه و، عون ابن الحارث ابن رفاعه ابن عفراء چې د بني نجار څخه و، رافع ابن مالک ابن عجلان چې د بني زريق څخه و، قطبه ابن عامر ابن حديده چې د بني سلمه څخه و، عقبه ابن عامر ابن نابي چې د بني حرام څخه و، جابر ابن عبد الله ابن رئاب چې د بني عبید ابن غنم څخه و. د اهل یثرب لو خوشبختي داوه چې دوی به د مدینې منورې د یهودو څخه اورېده چې یو نبی د نبیانو په دغه اوس وختو کې مبعوث کیږي. هغه به راووځي او موږ به متابعت وکړو او بیا به د هغه نبي په ملګرتیا موږ تاسې داسې وکړو لکه د عادیانو او سمودیانو وژنه. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه نفرو ته ورغلی او ویل تاسې څوک یاست؟ هغو ویل د خزرج د قبیلې څخه یو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل
نه کښېنئ چې څه خبرې درته وکړم؟ هغه وویل هو کښېنو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورسره کښېنستی، خپل دعوت او د اسلام حقیقت یې ورته بیان کړي، وحدانیت ته یې راوبلل، قرآن مجید یې ورته ووایه. دغه نفرو په خپل مابین کې سره وویل والله دا هغه نبی دی چې یهود تاسې په هغه سره بیروي. کوشش وکړئ چې یهود تر تاسې د مخه نسی، د ده دعوت قبول کړئ او مسلمانان سي. که یهود په اسلام راوړلو کې تر موږ د مخه سوه، هغه به را سره وکړي چې دوی وایي. نو یا تاسې تر هغو د مخه سي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت وکړي او اسلام قبول کړي. ورونو دا څنګه قصه وه چې یهود به اهل یثرب په بیرول؟ هغه داسې د مدینې منورې ټول اوسېدونکي پر درو حصو ویشل سوي وه. یوه حصه د اوس قبیله وه، بله حصه د خزرج قبیله وه، او درېیمه حصه یهود وه. او یهود بیا په خپله پر درو قبیلو ویشل سوي وه: بني قریظه، بني قینقاع او بني نظیر. که څه هم هلته نور انفرادي یهود وه چې د دغو قبیلو څخه نه وه، خو هغه لږ وه. عمده او اساسي یهود دغه درې قبیلې وه، او ټوله یهود د نفوسو په حساب د مدینې منورې درېیمه حصه نفوس وه. د اوس قبیله هم د مدینې منورې د نفوسو درېیمه حصه نفوس کېده. همدارنګه د خزرج قبیله د مدینې منورې د نفوسو درېیمه حصه کېده. نو مدینه منوره په برابر او مساوي شکل درو حصو ته ویشل سوې وه، چې یهود د اوس قبیله او د خزرج قبیله وه. او د دغه درو قومو څخه یو هم پر مدینه منوره نسوای امیر کېدلی، ځکه ټول اقلیات وه او سره برابر وه. نو مدینې منورې عمومي مشر او د ټولو دپاره یو امیر هم نه درلودی. او دغه درو قبیلو به همیشه د حاکمیت دپاره جنګونه سره کول. خو په دغه وختو کې به یهودو و دا نورو قومو ته چې اوس او خزرج وه ویل د نبی آخر زمان د بعثت وخت را نږدې دی، که هغه مبعوث کړه سو موږ به د هغه متابعت وکړو او تاسې به حلال کو. داسې حلالېده لکه د عادیانو او سمودیانو چې ټول هلاک سوه. دغه نورې قبیلې به د آخري نبي په راتګ سره بیرولې، چې کم وخت چې هغه نبی راسي نو موږ به د هغه د متابعت په سبب پر مدینه منوره حاکم سو او تاسو ته به بیا هغه وخت جزا درکو. اوس چې د خزرج د قبیلې حاجانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې واورېدې، ویل هغه دغه نبی او دغه دین دی چې یهود موږ په بیروي. پام کوئ چې یهود تر تاسې د مخه و دغه دین ته داخل نسی. دغه خلق عاقلان او هوښیاران وه، کورنیو جنګو د پښو اچولي وه، خاصتا هغه د بعاث جنګ چې په دغه نږدې وختو کې تیر سوی و، او تر اوسه د هغه جنګو لمبې پورته کېدې. او دا یې امید و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین او دعوت خبرې د دوی دپاره د صلح او آرام ژوند سبب وګرځي. نو دغه د خزرج د قبیلې خلقو وویل موږ تر شا داسې قوم پرې ایښی دی چې د هیڅ قوم په مابین کې به دونه شر او عداوت نه وي لکه زموږ د قوم په مابین کې چې سته. او دا مو امید دی چې الله جل جلاله به په تا سره راټول کړي. موږ چې ولاړ سو خپل قوم به هم ستا و دین ته راوبولو، او دغه ستا د دین دغه احکام به پر عرض کو کوم چې موږ قبول کړو. که الله عز وجل دوی پر تا راټول کړه نو به په موږ کې تر تا هیڅوک عزتمن نه وي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام احکام او قرآن مجید وروښول. کم وخت چې دغه خلق مدینې منورې ته تله د ځان سره د اسلام رسالت ورسره یوړي او هلته د اسلام په نشرولو شروع وکړه. په مدینه منوره کې د انصارو د کورو څخه داسې کور نشو پاته چې هلته دې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې نه کیږي. اوس نو مدینه منوره پر دغه خپل حال پرېږده چې د اسلام معطره او خوشبوه نسیم پکښې چلیږي. بیرته دلته مکې مکرمې ته راسه. محترم ورونو، د مخه تر دې چې د واقعې په تفصیل شروع وکړو، اول به د اسراء او معراج ترجمه درته بیان کوم.
د علماو په اصطلاح د مکې مکرمې څخه تر بیت المقدس پورې دغه سفر ته اسراء ویل کیږي او بیا د هغه ځای څخه تر سدرة المنتهى پورې تګ او سیاحت ته معراج ویل کیږي او ځینې وختونه که یو هم یاد سي مثلا یوازې اسراء یا یوازې معراج وویل سي دغه دواړه سفرونه ځینې مراد او مقصد دي. او اوس کیسې ته متوجه سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه مرحله کې دی چې دعوت یې د کامیابی او تکالیفو په مابین کې رهیدي او په ډیرو لیرو آفاقو کې د امید ضعیفه ستوري ورته ځلېده چې د اسراء او معراج واقعه پیښه شوه. الله عز وجل په دغه واقعه سره خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم معزز او مکرم کړي او زړه نور هم ور آرام کړي. او د معراج د وخت او تاریخ په تعینوالي کې څو مختلف قولونه شته. څوک وایي چې اسراء او معراج د نبوت په اول کال کې و چې دا قول امام طبري اختیار کړی دی. څوک وایي چې دغه واقعه تر بعثت 15 کاله وروسته و چې امام نووي او امام قرطبي ودغه قول ته ترجیح ورکوي. څوک وایي چې اسراء او معراج د بعثت د لسم کال د رجب د میاشتې د 28 په شپه و چې دا قول علامه منصور پوری اختیار کړی دی. څوک وایي چې 14 میاشتې د مخه تر هجرت و یعنی د بعثت د 12 کال د روژې په میاشت کې و. څوک وایي چې یو کال او 2 میاشتې تر هجرت د مخه و یعنی د بعثت د 14 کال د محرم په میاشت کې و. څوک وایي چې یو کال تر هجرت د مخه و یعنی د بعثت د 14 کال د ربيع الاول په میاشت کې و. اول درې قوله خو په دې سبب نه دي صحیح چې خدیجه رضی الله تعالی عنها د بعثت د 10 کال د روژې په میاشت کې وفات شوه او د دې رضی الله تعالی عنها وفات د مخه تر هغه وو چې 15 منځونه فرض سي او په دې کې د علماو هیڅ اختلاف نشته چې 15 منځونه د معراج په شپه فرض شوه. نو معلومه خبره ده چې معراج د دې تر وفات او د بعثت تر 10 کال وروسته دی. پاتې شوه درې آخر قولونه. د هغو په باره کې داسې دلیل نشته چې یو قول دی تر هغه نورو راجح او افضل کی خو فقط د آیات شریف سیاق پر دې دلالت کوي چې اسراء او معراج ډېر وروسته پیښ شوي دي او دغه معراج د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې هغه لوی واقعه ده. معراج زموږ په دین او اسلام کې لوی او عجیبه واقعه ده او دغه معراج د دې سبب دی چې موږ بیت المقدس مقدس بولو او د بیت المقدس په باره کې د الله عزوجل دا قول نازل شوی دی چې د سورة بني اسرائیل په شروع کې فرمایي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يعني پاکده هغه ذات لره چې به ولی یو بنده خپل محمد صلی الله علیه و آله وسلم د شپې په یو حصه کې د مسجد الحرام څخه تر مسجد الاقصی پورې. هغه مسجد اقصی چې موږ د هغه شاوخوا برکتناکه کړی ده د چی شي د پاره به ولی وو چې موږ دغه محمد ته د خپل قدرت ځینې دلایل او علامې وښیو یا وښکاره کو. بېشکه چې دغه الله ښه اورېدونکی او ښه لیدونکی دی هر څه اوري او پټ اسرار هم ورته ښکاره دي. دا د آیات شریف ترجمه و. بیت المقدس مبارکه مځکه ده. مځکه څنګه مبارکه او مشرفه کیږي؟ شرف او برکت د الله عزوجل د طرفه وي. الله یې مبارک کوي او په دغه آیات شریف کې الله جل جلاله بیت المقدس مبارک بللی دی. ځکه فرمایي الذي بارکنا حوله یعنی هغه چې موږ د هغه شاوخوا مبارکه کړې ده او دغه رنګ الله جل جلاله مکه مکرمه او مدینه منوره مبارک کړې دي. نو دغه د معراج په شپه جبرئیل علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه شریفې د حتم سره بدو. که څه هم ځینې علما وایي چې اسراء او معراج د ام هاني د کوره څخه وه، مګر دا حدیث په بخاري شریف کې صحیح حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه شریفې د حتم سره بدو او جبريل عليه السلام ورته راغلی راوي شکی چې هغه لوی سفر د اسراء او معراج سفر شروع کی او د جبريل عليه السلام سره یو حیوان ورسره وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا حیوان تر خره لوی او تر غاتري یا قچري کوچنی وو. دا خو دغه حیوان د جسم یا بدن اندازه وه، مګر تعجب یې په تیزوالي کې وو. یو غورځېده د سترګو د دید پر اندازه وه، سرعت او چابکي تر تصور زیات وه. خیر، کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ سو، جبريل علیه السلام ویل پر دغه براق سپور سه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سپور سو او براق د بیت المقدس و طرف ته حرکت وکړي. په لږ وخت کې بیت المقدس ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مسجد اقصی ته ور داخل سو. هلته یو عجیبه اجتماع ولیده. الله جل جلاله هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره ټول انبیا او رسولان را جمع کړي وو. علماء کرام د انبیاء او رسولانو په عدد او شمیر کې مختلف قولونه لري. څوک د ټولو انبیاء او رسولانو علیهم السلام شمیر 1,40,000 زیات او کم پکښې بولي. څوک وایي د رسولانو عدد 300 دی او د انبیاء عدد 40,000 دی. نور قولونه هم شته. مقصد دا چې په دغه مبارکه شپه کې الله جل جلاله ټول انبیاء او رسولان علیهم السلام په دغه لو او مبارکه ټولنه او اجتماع کې را جمع کړي وو. ابراهیم، نوح، موسی، عیسی علیهم السلام ټول انبیاء په مسجد الاقصی کې سره یو ځای شوي وو. د مځکې پر مخ کم ځای دی چې د ټولو انبیاء علیهم السلام په اجتماع دی مشرفه شوي وي. بېله بیت المقدس او بېله مکې مکرمې څخه بل ځای نشته. کعبه شریفې ته ټول انبیاء د حج دپاره راغلي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الانبیاء قد حجوا بیت الله الحرام، یعنی ټول انبیاء علیهم السلام د بیت الله الحرام حج کړی دي. او بیت المقدس هم هغه ځای دی چې ټول انبیاء په دغه شپه دلته سره جمع شوي دي، چې دا اجتماع بیا هیڅ وخت او په ټول تاریخ کې نه ده تکرار شوی او په هیڅ ځای کې د بل وار دپاره ټول انبیاء نه دي سره جمع شوي بېله بیت المقدس او مسجد اقصی څخه. او دا ټول انبیاء او رسولان علیهم السلام د نبی آخر زمان جناب رسول الله حبیب الله سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و استقبال او شراغلی ته راغلی و. انسان د دې منظر او مشهد خیال او تصور هم نسی کولای. ټول انبیاء او رسولان و سرور کائنات سردار کونین ته راغلی دي. صف صف قطار قطار ولاړ دي او شراغلی ورته وایي. دا څونه مبارکه اجتماع ده. سعدي صاحب وایي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. او دا بل ځای وایي چې غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان. او بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ټولو انبیاو امامت کوي و دغه ټولو انبیاء علیهم السلام ته سید الاولین والآخرین سید البشر سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لمونځ ورکوي. دا هغه لوی عظیم او لوړ شرف دی. تر دې به بل شرف چیرې وي چې د امتو د امامانو امام دې سي. امامی رسول پیشوای سبیل امینی خدا محبت جبرئیل. او همدارنګ د قیامت په ورځ چې د هر امت څخه شاهد راوستل سي، یعنی د هر امت نبی به پر خپل امت شاهد وي او محمد صلی الله علیه و آله وسلم به بیا پر هغه انبیاو شاهد وي.
دا هم د خیر البشر سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم عزت او کرامت دی. دا اجتماع هغه لو او معظمه اجتماع و وانبیاء علیهم السلام ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لمنځ او امامت و چې بیا د اسلام په تاریخ کې نه دی مکرر شوی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه څخه فارغ شو، جبرئیل علیه السلام دوه لوښي یا دوه ګیلاسه ورته راوړه چې په یو کې شیدې او په بل کې شراب و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه د شیدو لوښي واخیستی. جبرئیل علیه السلام ورته وویل وسمې لارې ته لارښوونه او هدایت درته سوی دی، یعنی دا چې شراب دې نه واخیسته الله جل جلاله سمه لار درښولې ده او امت ته هم وسمې لارې ته رابللی دی. په دغه خبره کې د جبرئیل علیه السلام د طرفه ودې ته اوله اشاره ده چې شراب بد او خبیث شی دی. که څه هم تر دغه وخته په اسلام کې شراب نه و منع سوی، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ کله نه شراب څښلی و او نه څښلی دی، نه د مخه تر بعثت او نه وروسته تر بعثت. تر دغه لمانځه او د انبیاء علیهم السلام تر ملاقات وروسته معراج راوړسو. د معراج وصف او تعریف وموږ ته نه دی سوی. هلته په کتابو کې هم صحیح تعریف او صحیح دلیل نشته چې معراج څه شی دی. دوی له دې څخه چې عرب د معراج لفظ د زینې دپاره استعمالوي، یعنی عرب و زینې ته معراج وایي، نو معراج یو قسم زینه ده. خو که دلته معراج د زینې په معنا سي، نو داسې زینه ده چې بشر یې نه پیژني، یوه خاصه زینه ده چې د هغه په حقیقت بشر نه پوهیږي او نه پوهېدلی سي. نو دغه معراج چې د هغه حقیقت موږ ته نه رامعلومیږي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېښول سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه عجیبه او غریبه زینه کې وختې چې په څو لحظو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اول اسمان ته ورسېدی. دغه مسافه چې تر قیاس لوړې او تر حساب تیرې دي په څو لحظو کې طی سوې. ورونو، موږ د دغه کون نه په لویوالي خبر یو او نه د دغه لیرو مسافو اندازه راته معلومیږي. موږ ته د کون او د هغه د پراخوالي په باره کې هیڅ معلومات نشته. موږ انسانان که غربیان دي که شرقیان چې هر څه پر له اوړي او را اوړي، دا ټوله د کون یو جز دی. د نن ورځې د کون علما موږ ته د کون مسافه په ضوئي کال سره راښیي. موږ د مځکې مسافه په کیلومترو سره بیانوو، خو بالمقابل کون دونه پراخه دی چې په کیلومترو یا نورو اندازو سره نشي ښوول کېدلی. نو د کون علماو د کون د مسافې د اندازه کولو دپاره ضوئي کال ایښی دی. ضوئي کال څه شی دی؟ ضوء یعنی رڼا او روښنایي، لکه د لمر رڼا یا شعاع. نو ضوئي کال و هغه مسافې ته ویل کیږي چې هغه مسافه په یو کال کې روښنایي طی کولی سي. اوس نو که زه وغواړم چې د ضوء یا روښنایي سرعت یا چابکي در وښیم، نو به داسې درته ووایم چې د لمر روښنایي د لمر څخه بیا تر مځکې پورې په 8 دقیقو کې را رسیږي. موږ داسې نشو ویلی چې لمر د مځکې څخه 100 کیلومتره لرې دی، بلکې موږ وایو چې لمر د ضوئي کال په حساب د مځکې څخه 8 دقیقې لرې دی. نو د هغه مسافې د لرېوالي دپاره څه فکر کولی سي چې هغه په یوه ضوئي کال کې طی کیږي. د نن ورځې د علم فلک معلومات و دې اندازې ته رسېدلي دي چې په کون کې داسې نجوم او ستوري شته چې زموږ څخه په زرو میلیونه ضوئي کلو لرې دي، او دا ټوله بیا هم د کون یو جز دی، ټوله کون نه دی، بلکې کون نور هم تر دې ډېر لوی او پراخه دی. دغه سفینه یا اپولو چې فضا ته لیږل کیږي، د دې تګ او سرعت په یو ساعت کې تر 3000 کیلومتره زیات دی. که دغه اپولو یا فضایي سفینه په دغه خپل سرعت رهي وي، 3 کاله په بر کې نیسي چې هغه نږدې ترین کوکب ته چې موږ ته تر ټولو کواکبو او نجومو را نږدې دي ورورسېږي.
هغه تر ټولو تیزه او تر ټولو چابکه سفینه یا اپولو چې بشر جوړه کړې ده هغه پس له 3 کلو څخه وهغه نږدې ترین ستوري ته رسیږي. اوس نو ته وهغه به حسابه مسافه ته فکر وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اسمانه یا لوړ تر هغه په دغه څو لحظو کې قطع کړه. دا کوم معجزه ده؟ دا د الله عز وجل کوم قدرت دی چې موږ ته په دغه معراج کې راښکاره کړي. دا لوی اعجاز او معجزه ده چې دغه لري مسافه په دغه لږ وخت کې قطع کیږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دنیا او اسمان ته ورسېدی چې موږ اول اسمان ورته وایو. د اسمان دروازه بنده او تړلې و. جبرئیل علیه السلام دروازه وټکول. د دروازې محافظ ویل څوک یې؟ ویل جبرئیل. محافظ ویل بل څوک تر سره سته؟ ویل هو محمد را سره دی صلی الله علیه و آله وسلم. د دروازې محافظ ویل امر نه دی راته سوی چې بیل د څخه یو بل چاته ور خلاص کم. د اسمان دروازه بنده و او بل چاته نه خلاصېده بیل هغه چا څخه چې الله جل جلاله اجازه فرمایلی و او اجازه هم بیل محمد صلی الله علیه و آله وسلم د بل چا د پاره نه و. دروازه خلاصه سوه او زموږ امام او پیشوا سرور کائنات جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اول اسمان یعنی د دنیا اسمان ته داخل سو. هلته عجیب او نادر شیان ولیده. ملائکه ولیده. ورونو اسمان په خپل د دود پر قسم دی او دا چې پر دغه اسمان څنګه ملائکه ګرځي او هلته دروازې سته موږ نه پوهیږو. دا د خالق قدیر کارونه دي. ان الله على كل شيء قدير. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته یو سړی ولیدی ډېر جګ سړی چې 18 ذراع جګوالی وو. ذراع د پخوانی زمانه د اندازه کولو آله وه لکه د نن ورځې متر او ذراع تر متر کمه ده تقریبا 9 متر کیږي. نو د متر په حساب د دغه سړی جګوالی 10 متره وو او د دغه جګ سړی پر شاوخوا نور ډېر زیات خلق وو. دغه نفر چې د راسته طرف خلقو ته وګوري وخاندي او کوم وخت چې د چپه طرف خلقو ته وګوري وژاړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو. ویل یا جبرئیل دا څوک دی؟ جبرئیل علیه السلام ویل دا ستا پلار آدم علیه السلام دی. ورونو د آدم علیه السلام قد او جګوالی 10 متره دی او د هغه وخت ټول انسانان په دغه اندازه جګ وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د هغه وخت څخه انسانان د قد او قامت په کمیدو کې دي حتی تر اوسه پورې او نور به هم پسې کمیږي. مګر هغه وخت یې جګوالی په دغه اندازه سره وو یعنی په شروع او ابتدا کې. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې دغه د پر شاوخوا دغه نور څوک دی او د ژړا او خندا سبب څه دی؟ جبرئیل علیه السلام ویل دا اولاده ده. د راسته طرف خلق یې اهل جنت دي یعنی جنتیان دي او د چپه طرف خلق یې دوزخیان دي. آدم علیه السلام چې هغه اولادې ته وګوري چې جنت ته ځي خوشاله سي او وخاندي او بیا چې هغه اولادې ته وګوري چې دوزخ ته ځي خفه او غمجن سي وژاړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د آدم علیه السلام قیافه بیانوي او فرمایي آدم علیه السلام ډېر جګ سړی وو. سهن او غنم رنګ سړی وو. سپین پوستی نو ډنګر وو او جګه پزه وه. نو د آدم علیه السلام د شکل او قیافه تعریف داسې سو جګ ډنګر سهن او غنم رنګ سړی دی. او دلته په دغه اول اسمان کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور ډېر عجب شیان ولیده چې د هغې جملې څخه یې خلق ولیده چې په یو لو واله کې او بازي کوي. ځینې علما وایي دغه واله د وینو وه د اوبو په عوض وینې پکښې بهېدلې. دغه نفر به په دغه وینو کې او بازي کول څو په ډېره ستړیا به د ولې وغاړې ته ورسېده او د ستړیا په سبب به خولې وازې نیولې وې. خو دلته به ملائکو پر مخ په ډبرو ویشتل حتی مخان به زخمی سوه او وینې به ځینې بهېدې او بیرته به په اوبازي هغه بل طرف ته رهي سوه. خو هلته بیا دغه د ډبرو وارونه پر کېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو. ویل یا جبرئیل
دا څوک دي؟ جبريل عليه السلام ویل دا هغه خلق دي چې د یتیمانو مال یې خوري. ورونو هر هغه څوک چې د یتیمانو مال خوري پس له مرګه به په عالم برزخ کې د قیامت تر ورځې دغه عذاب ورکول کیږي او بیا یې په قیامت کې جزا د دوزخ اور دی. دا یې هغه اولنی او کوچنی عذاب دی چې د مخه تر قیامت ورکول کیږي او په قیامت کې بیا اشد عذابونه ورته ګوري. الله عز وجل دې پناه راکړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور خلق ولیده چې ډېر لوی نسونه او خېټې یې وې، ستوني استخ پر مځکه پراته وه او د فرعون قوم به د هغو پر خېټو او نسو تېرېدی. تاسو ته معلومه ده چې الله عز وجل د مخه تر قیامت په عالم برزخ کې د فرعون و قوم ته جزا ورکوي او جزا یې په دې ډول سره ده چې په یوه شبه روز کې 2 واره اور ته بیول کیږي. یعنی اوس یې عذاب پرلپسې نه دی، فقط یو وار په ورځ او یو وار په شپه کې پر اور ارزیږي او بیا بیرته راوستل کیږي. دغه جزا یې تر قیامت د مخه ده او بیا په قیامت کې اشد عذاب ورکول کیږي. نو دغه د فرعون قوم چې به اور ته بیول کېده او بیرته راوستل کېده د دغه لوی نسو خلقو پر خېټو به تېرېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه ویل یا جبريل دغه څوک دی؟ جبريل عليه السلام ویل یا رسول الله دغه لوی نسي خلق سود خورونکي دي، هغه چې په دنیا کې سود کاوه او ربا یې خوړله او هغه کسان چې د دوی پر نسو تیریږي هغه د فرعون قوم دی چې 2 واره عذاب ته بیول کیږي. خو د تګ او راتګ لارې دغه د سود خورونکو نسونه دي، هغه چې په دنیا کې به معاملې په سود او ربا سره کولې. ورونو هغه کسان چې سود او ربا کوي هغه بد او حرام کار کوي او الله عز وجل دغه خلق ته د جزاء او تهدید په ډول سره د سوره البقره په 209 نمبر آیات کې فرمایي فاذنوا بحرب من الله ورسوله، یعنی تاسو د الله عز وجل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د پاره ځانونه تیار کړئ. هغه څوک چې سود او ربا کوي هغه ته به د قیامت په ورځ وویل سي چې اسلحه دې در واخله. سود خورونکی به وایي د چیش دپاره؟ وایي د الله عز وجل سره د جنگ دپاره. او هغه څوک چې د ربا مال خوري هغه به د قیامت په ورځ د پیریاني او میرګاني سړي په شکل راپورته کیږي. او دا هم تاسو ته معلومه ده چې پیریاني او میرګاني پر لارو نشي تلای. سود خورونکی انسان دغه ټول تکالیف او د قیامت عذابونه د دې لپاره قبلوي چې یو 15 پیسې په دغه نابوده او بې بقا دنیا کې وګټي او هغه هم بیا وداسې چاته ځینې پاتې وي چې یې په شو یادوي. خیر د جزئی او فانی ګټې لپاره لو او ابدي ګټه د لاسه ورکوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې خلق ولیده چې د هغو سره وراسته او بدبویه خواړه ورسره وه، ډېر بد بوی تلی، خو په عین وخت کې نور پاک تازه او خوشمزه خواړه هم ورسره وه. مګر دغه خلقو هغه پاک تر او تازه خواړه پرېښول او هغه بدبویه وراسته خواړه یې خوړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډېر تعجب کې شو، څوک دی چې ښه او تازه خواړه پرېږدي او بدبویه وراسته نجس خواړه خوري؟ نو ویل یا جبريل دا څوک دی؟ جبريل علیه السلام ویل دا زناکار دی، هغه زناکار چې حلاله او پاکه زوجه به پرېښول خو خبيث او نجس ناروا ته به رجوع کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته په اول اسمان کې ډېر شیان ولیده او بیا یې د اول اسمان څخه و دوهم اسمان ته د جبريل علیه السلام په ملګرتیا تشریف یوړي. هلته هم نور ډېر عجیب شیان ولیده چې پر هغو سربیره یې 2 مشرف او معززه انبیا هم ولیده چې یو عیسی علیه السلام او بل یحیی علیه السلام وو. دواړه ځوانان او الله عز وجل ته مقربه انبیا وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عیسی علیه السلام د شکل او قیافه وصف داسې بیانوي. عیسی علیه السلام پرنګ سور وو، یعنی د مخ رنګ یې د سپینواله څخه وسروالې ته مایل وو، نه جګ او نه ګردی وو، یعنی میانقده وو. پر مخ یې ډېر خالونه درلوده، کم وخت چې به سر وښوراوه ستا به داسې خیال سو چې د وریښتانو څخه یې اوبه څڅېږي، یعنی وریښتان یې لکه لانده داسې معلومېده. که
څه هم هغه به نه ولانده. دا د عیسی علیه السلام وصف او شایست دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وموږ ته بیانوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودریم اسمان ته تشریف یوړي. هلته یوسف علیه السلام ولیدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي والله ما رأيت اجمل منه، یعنی قسم په الله تر هغه شایسته مې نه دی لیدلی. او فرمایي وهغه ته نیم شایست ورکول سوی و. څنګه نیم شایست؟ خلق د دې جملې او مقصد ته نه متوجه کیږي. مقصد دا الله عز وجل چې څونه شایست خلق کړی دی هغه پر دوه حصے ویشل سوی دی. یو حصہ یوازې یوسف علیه السلام ته ورکول سوی ده او هغه بل حصہ و ټول بشر ته ورکول سوی ده. نو ته دې جمال او شایست فکر وک. د مصر ښځو پر زلیخا ملامتي ویل چې زلیخا د خپل مرئی څخه نفساني غوښتنه کړې ده. نو زلیخا وهغه ښځو ته مېلمستیا جوړه کړه. ښځو ته میوې او چړې کښېښولې. نو یوسف علیه السلام ته وویل ورسه. کوم وخت چې دی علیه السلام ورغلی هغه ښځې دا د ده و بې مثاله شایسته په حیرت کې ډوبې سوې. په خپلو ځانو نه پوهېدې، مبهوته او بې حاله سوې. نو د میوې په عوض کې خپل لاسونه په چړو پرې کول. الله عز وجل دا د دوی حال موږ ته په قرآن مجید کې بیانوي او فرمایي فلما رأینه اکبرنه. کوم وخت چې دغه ښځو یوسف علیه السلام ولیدي ډېر زیات شایسته یې وبلئ. وقطعن ایدیهن، او پرله پسې خپل لاسونه پرې کول. الله عز وجل داسې ونه فرمایل قطعن ایدیهن، یعنی د طا په زور سره یې ونه ویل، ځکه په دغه صورت کې مقصد یو وار پرې کېدل دي، بلکې د طا په شد سره یې وفرمایل چې ترجمه یې څو واره پرې کېدل دي. نو هغو ښځو په تکرار سره خپل لاسونه په چړو پرې کول او په ځان نه پوهېږي. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا، او دغه ښځو وویل الله د عجز او نقصان څخه پاک دی، دغه ځوان انسان نه دی. ان هذا الا ملک کریم، نه دی دغه ځوان مگر ملائکه مکرمه. دا شکل د بشر شکل نه دی، بلکې لکه شایسته ملکه. د یوسف علیه السلام شایست په دغه اندازه و، مگر د ده علیه السلام درجه د ده د شایست په سبب نه ده، بلکې درجه په نبوت او په هغه علم او حکمت کې ده چې الله عز وجل ودته ورکړي و. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وسلم اسمان ته تشریف یوړي او هلته ادریس علیه السلام ولیدي. هغه شراغلی ووایه او بیا د هغه ځای څخه و پنځم اسمان ته ولاړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې هلته می هارون علیه السلام ولیدي، یو عزتمن شیخ او معتبر سړی و. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و شپږم اسمان ته تشریف یوړي او هلته مکرم رسول کلیم الرحمن موسی کلیم الله ولیدي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اوم اسمان ته تشریف یوړي او هلته بیت المعمور ولیدي. بیت المعمور د اهل سماع کعبه ده، لکه څرنګه چې زموږ د مځکې د انسانانو د پاره کعبه سته، لمونځ ورته کوو، طواف پر کوو، همدارنګه د اهل سماع د پاره کعبه سته چې بیت المعمور ورته ویل کیږي. او الله جل جلاله دغه بیت المعمور د سورة الطور په 4 نمبر آیات کې ذکر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه بیت المعمور په باره کې فرمایي د ورځې او یا زره ملکی طواف پر کوي او هغو ملائکو ته بیا د قیامت تر ورځې بل نوبت نور رسیږي. هر ورځ نور نوي او یا زره ملکی د طواف د پاره ورته راځي. وما يعلم جنود ربك الا هو، دا د الله جل جلاله مخلوق او لشکري په خپل الله جل جلاله تور معلوم دي. او دغه اوم اسمان په ملائکو ډکو او ټول ملائکه د الله جل جلاله په عبادت مشغوله وي، څوک پر سجده، څوک پر رکوع او چا تسبیحات ویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په دغه اوم اسمان کې یو لويش ځای نه مگر هلته ملک و او الله عز وجل ته سجده یا عبادت کاوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دلته یو سړی ولیدي چې بیت المعمور ته تکیه کړې و او هغه سړی تر هر چا دغه ستاسې د ملګري سره مشابه و. ستاسې ملګري د لفظ څخه
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ځان مقصد وو، یعنی هغه سره په رنگ او شکل کې زما مشابه وو. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.